हमारे इज़्ज़तमंद मुसलमानान वरुणो पैगम्बर अलैहिस्सलाम कलाम मुख्तसर लेकिन जामे वी ढेर मजमून हगै पकि रा जमा कړی وي। पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाए اوتیت जवामिअ الکلم، ما ته داسې کلمات او داسې جملې را کړې شوي دي چې هغه جامع دي، الفاظ مختصر دي، معنا پکې زیاته وي. په دې وجه په یو حدیث شریف کې د انسان د انفرادي اجتماعي ژوند لپاره چې کوم اصول او قوانین ورکړل شوي چې په هغې باندې کتابونه لیکل شوي دي، خو لیکن د یو حدیث هغه تشریح هغه نه ده مکمل شوی. دغه جوامع الکلم نه کوم حدیث شریف چې ما ذکر کو دا هم دی چې برای ابن عازب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې من نجاتو، دا نجات به څنګه میلاویږي، کیف النجات، نجات به څنګه حاصلیږي، ماته به کامیابی څنګه حاصلیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماته درې خبرې ارشاد وفرمایلې چې دا درې خبرې بچا کی نو دغه به نجات میلاو شي. اول نمبر املک علیک لسانک، قابو کا بزان باندې خپل جبا، یعنی جبا په قابو کې ساته. دویم نمبر ولیساک بیتو، ستا کور دې تا ته ځای درکړي، یعنی په کور کې ډېر وخت تېروه. او دریم نمبر وبکي علی خطیئتک، په خپل ګناه باندې جاړه، الله نه معافي غواړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټولو نه اول ارشاد فرمایي چې جبه په قابو کې کا، بس چې جبه کله قابو شوه نو بیا لاس او خپې، شر شاتار، جنگونه، قتلونه، طلاقونه، دا خبرې بیا کنټرول شي، قابو شي. او څومره چې جبه بې واکه شوه، بې قابو شوه، دومره دا فسادات جوړوي. اول نمبر شر چې جوړیږي هغه هم د جبې نه جوړیږي. لاس وروستو لګي، ټوپک چاړي ته وروستو لاس کېږي، خو د ټولو نه اول چې شروع کېږي هغه د جبې نه کېږي. په دې وجه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مسلمان په تعریف کې وفرمایل المسلم من سلم المسلمون باللسانه ويده، مسلمان هغه دی چې د هغه د لاس او د جبې د ضرر نه بل مسلمان محفوظ وي. نو شروع کېږي د جبې نه، بیا لاس لګي، د لاس نه وروستو بیا قتلونو ته خبره دا ور اوړي. نو اول نمبر جبه هغه قابو کول پکار دي، په خپل واک کې راوستل پکار دي، په خپل اختیار کې راوستل پکار دي. ګوره دا جبه الله تعالی څومره نرمه پیدا کړله او غیر چاپیره یې ورته د دې 2 غاښونو دا شپول هم کړی دی، او بیا یې په دې 2 جامو کې هم را بنده کړې ده او شونډې پې هم را بندې کړې، په خوله کې دنده ده. نو چې څومره دا بنده ده نو هوښیاران وایي چې دا دومره په قابو کې ساتل پکار دی لکه څومره چې الله بنده کړې ده. او نرمه پیدا ده، نرمه چلولې پکار دي، نرمه پیدا ده، نرمه چلولې پکار دي. بل حدیث کې راغلی پیغمبر علیه السلام فرمایي اتقوا النار، تاسو ځان د اور جهنم نه وساتئ، ځان ته بچ کړئ. ولو بشق تمرة، اگر کا د کجوري په یو ټوکړه باندې ولې نه، د خرمې په یو ټوکړه باندې ولې نه، او فإن لم يستطع فبكلمة طيبة، کده دې هم وس نه کېږي نو بیا د ځان د جهنم د اور نه وساته په ښایسته او پسته او خوږه خبره باندې. خوږه خبره دا هم د صدقې قایم مقام ده. په دې ژبه نرمه خبره چاته کول د سړي زړه پې ګټي، په دې ژبه باندې سخته خبره چاته کول په دې د سړي زړه ته ماتې. د انسان په زړه کې چې د چا قدر احترام دا جوړیږي، دا د سړي د هغې په خیر د الفاظو نه هم جوړیږي. او کله چې د انسان هغه زړه ماتېږي نو د انسان ته چې د په خیر په کوم انداز باندې انسان وایي نو د هغې نه هم د هغه زړه ماتې هلته بیا ډېرې نه لګي. نو د ټولو نه لازمي شی اول چې دی هغه دا ژبه ده. په دې وجه باندې بل حدیث شریف کې ذکر دی چې کله سحر شي وایي دا ټول اندامونه دې ژبې ته زاری کوي، منت کوي چې ته د الله نه ویریږه او د خپل استعمال صحیح کوه. ستا د لاسه هسې نه چې زمونږ لاسونه د بدن د خپې او نور بدن دا هغه غلط استعمال شي او د هغې د وجې نه د جهنم مستحق نه شي. حاصل د حدیث داسې دی. او بل بیا نبی علیه السلام فرمایل وهل یکب الناس فی جهنم الا حصائد السنتهم، نسکور جهنم ته نه ارتاوي خلک
الا حصائد السنتهم مگر داغو د جب لونه جب چې کم لو وکي د انسان په زړه کې او کم زخم پیدا کی نو د دې د وجه نه انسانان هغه په الټه جهنم ته ورتول کیږي یا چول کیږي. نندرمی د جبه دا یو لوی صفت ده چې الله تعالی چاته ورکی. داود علیه السلام یو پیر لقمان حکیم سره او فرمایل چې تا یو چيله هغه حلال کا او دغه د ټولو نه ښه اندام چره هغه راوړل. دا چيله حلال کو او د ټولو نه ښه اندام په جهاز باندې هغه جبر راوړل. بیا وته وی چې د ټولو نه بد اندام هغه راوړل. نو هم بیا جبر راوړل. داود علیه السلام ته فرمایل چې ما د توی د ټولو نه ښه اندام راوړل هم دی جبر راوړل. چې درته مې وی د ټولو نه بد اندام راوړه جو هم دی جبر راوړه. ناغه هم دغه جبر ده که صحیح دی استعمالونه د ټولو نه ښه اندام ده غره او که غلط او بد دی استعمالونه د ټولو نه غلط او بد اندام به هم سره هغه دغه جبر ده. بل حدیث کې نبی رسول الله فرمایي ميز من لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ازمن له بالجنه. څوک چې مال د دوه سيزونو ذمہ داری راکړي زول د جنت ذمہ داری ورکو. یعنی څوک ته ما ذمہ دار کی د دوه اندامونو چې زه تا ته ذمہ وار یم د دوه اندامونو به زما په حق کې او په صحیح کې استعماليږي په حرام او ناروا کې به نه استعماليږي. ازمن له بالجنه زه هغه د جنت ذمہ وار یم. یو ما بین لحیه د دوه جامو په منځ کې چې سړي جبا اده ما بین فخذیه د دوه ورانونو او پتونانو په منځ کې چې سړي یعنی شرمګاه. یعنی څوک چې مال د ذمہ داری راکړي چې زما جبا زما شرمګاه په حرامو کې په غلطو کې نه استعماليږي. پیغمبر علیه السلام فرمایي زه د ذمہ وار یم د جنت دی به جنت ته ځي. څومره لوی خبره ده. پیغمبر علیه السلام دا درې مختصره خبرې وکړي خو په دې کې ډېر لوی انفرادي او اجتماعي او معاشرتي احکام پکې راجمع دي. ګورئ املک علیک لسانک فلا جب قابو کا ویم ولیساک بیتو کور کې ډېر وخت روا. ادریم نمبر وب کې اعلی خطیئتک په خپل ګناه باندې جاړه. باقی سباس په دې حدیث شریف کې شته. اب پر روانه جمعو او اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.